السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ چې کوم ټولز او ایکسټنشن سٹارټ کړي هغه به تاسو کتلی چې څومره ویډیوز راغلي او تاسو به په هغه باندې ټرای هم کړي. بل چې تاسو څومره ټاپکس ګورئ د هغې نه خپله ځان سره یو نوټ بک کې نوټس جوړوئ نو بیا به تاسو ته لږ ډېر ښه یادېږي. بیا په هغه باندې پریکټیکل کار کوئ نو دغه طریقه چې تاسو اپلای کوئ نو تاسو به په خپله لیکئ هم او ستاسو په ذهن کې به خبره صحیح کینی. نو موږ چې څومره ټولز د اوسه پورې ویل هغه موږ هغه chrome.google.com والا وی. نو نن موږ یو داسې ټول وایو چې هغه د امازون خپل ټولز دی او په هغې په مدد سره موږ دا معلومولی شو چې یو پراډکټ چې کوم دی هغه مطلب موږ ته په څومره باندې پریوځي دا هر سره مخکې نه موږ معلومو د هغې چې موږ ته څومره پروفیټ کېږي. موږ هغه وګورو پراډکټ هم خوښ شي بیا په هغه دا ګورو چې د دې پراډکټ موږ ته څومره پروفیټ کېدی شي موږ په څو باندې اخیستی دی. نو د هغه دپاره چې کوم تاسو به ولیکئ امازون ریونیو کلکولیټر نو په هغې چې بره کوم ویبسایټ وي نو هغه به وي امازون سیلر سنټرل به صحیح ده امازون سیلر سنټرل .amazon.com. دا د امازون خپل یو ټول دی. دا تاسو په دې باندې چې کوم پروفیټ دغه چیک کولی شئ نو دې باندې به تاسو کلیک وکئ نو دې ایډ کولو ته ضرورت نه دلته چې کوم دی تاسو ساین کولی هم شئ. تاسو به دلته چې کوم لاندې دی کنټینیو ایز ا ګیسټ په دې باندې به کلیک وکئ. اوس تاسو ته دا وایي چې تاسو کوم پراډکټ معلوموي د هغې ایسن دلته سرچ کړئ نو دا کیټګریز او دا تاسو ورکولی هم شئ. خو چې موږ دلته پراډکټ دلته موږ ته لیکلی دی مختلف ایسن تاسو سرچ کړئ پراډکټ نیم سرچ کړئ یو پی سی سرچ کړئ نو موږ به یو پراډکټ ایسن راواخلو دلته به سرچ کړو نو دا ټول آپشن به په خپله باندې هغه ځان سره راواخلي. فار ایگزامپل زه به دا پراډکټ چې کوم دی دا به زه چیک کړم نو د دې چې کوم ایسن دی دا به زه راواخلم. تاسو به ایسن د پراډکټ انفارمیشن راخلی دا ایسن ما کاپي کو زه دلته رالم زه به دلته دا ایسن ولیکم او دلته به سرچ کوم نو پراډکټ به ما سره راشي چې پراډکټ تصویر هم رالی ټایټل هم رالی هر څه راغله. اوس تاسو ته دا وایي که نه آیټم پرایس تاسو به دا فل کوئ. فار ایگزامپل زه ولیکم چې دا آیټم چې کوم دی دا به زه په $20 باندې ورکوم صحیح ده. اوس ګورئ تاسو او دا ماته میلاو شوی په څو باندې دی. فار ایگزامپل دا ماته په $8 میلاو شوی دی. زه به اوس دا کلکولیټ ویم نو دا به ماته وښایي چې دا پراپټ دا ته ګټه کوي یا ته تاوان کوي نو دا به ماته ټول ریزلټ شو کړي. تاسو به کې دا چې کوم معلومات دي دا به کې تاسو واچوئ. تاسو چې کلکولیټ باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو ته دلته ښایي چې کوم نیټ مارجن دی هغه ستاسو 10% دی. مطلب دا دی چې $2 تاسو ته پروفیټ کېدی شي. مطلب دا شو زما د خبرې چې تاسو په دې باندې خپل انفارمیشن چې په دې کې واچوئ نو دا تاسو چیک کولی شئ او دا چې کوم دی دا د امازون خپل چې کوم د کلکولیټر دی دا هغه دی صحیح ده. او تاسو به په دغه طریقې سره سرچ کوئ په ګوګل کې نو تاسو په دې باندې مختلف پراډکټس کتی شئ نو دا چې کوم دی دا هم تاسو سره پوره هیلپ کولی شي. زه په دې باندې یو بل پراډکټ هم تاسو ته چیک کوم چې تاسو آیډیا وشي. دا ما سې رپلی چیک کوم مطلب دا دی چې ما پکې رپلی ریټ واچاو هر څه نو امازون هغه په خپله باندې بیا رخلي هغو ته پته لګي چې دا په کومه کټګري کې ځکه د هغو خپل ټول دی دا صحیح ده. زه غواړم چې دا پراډکټ زه چیک کړم نو د دې ایسن چې کوم دی تاسو به کاپي کړئ. ایسن خو تاسو ته پته ده چې هلته پراډکټ انفارمیشن کې ایسن لیکل شوی دا پراډکټ انفارمیشن دی په دې کې به ایسن وګورئ د دې بي نه چې سټارټ کېږي دا نو دلته به تاسو په څه باندې کلیک کوئ کنټینیو ایز ا ګیسټ او دلته به تاسو چې کوم ایسن دی هغه به سرچ کوئ نو پراډکټ به هم راشي دا به ټول ډیټیل راشي. دلته به موږ ورکو چې موږ په 100 باندې دا خرڅول غواړو مطلب موږ به په $15 خرڅول غواړو. مثال خبره زه تاسو کوم صحیح ده. تاسو به په دې باندې بیا مطلب دا ماته میلاو شوی په 100 باندې دا ماته په $5 میلاو شوی نو زه به د دې د پروفیټ کلکولیټ کوم نو دا ماته دا شو کوي چې تا په دې کې څومره پروفیټ کېدی شي 100% کېدی شي دا ګراف دی نو دا تاسو دغه شان چیک کولی شئ په مختلف پراډکټس باندې. نن مونږ یو سمري کلاس تیارو د پراډکټ هنټینګ دپاره چې مونږ پراډکټ هنټینګ باره کې لږ ډېر بحث وکړو په هغه کې مونږ ټولز شیر کړه. خو د پراډکټ هنټینګ چې کوم بیسک کنسپټ دي آیډیاز دي چې څومره د دې کنسپټ هغه مونږ ته معلوم وي نو مونږ په پراډکټ هنټینګ کې غلطي نه کوو. مونږ ډېر زیات مسټیک کوو په پراډکټ هنټینګ کې. پراډکټ هنټینګ کوو داسې مسټیک پکې کوو چې مونږ ته د هغې پته نه لګي. نو مونږ یو شارټ ویډیو په دې باندې جوړو چې څومره کنسپټ هغه زر تاسو سره زه شیر کوم په دې ویډیو کې. یو خو تاسو ته ما مخکې دا سلایډ شیر کړی چې پراډکټ هنټینګ د پراډکټ ریسرچ او د پراډکټ انالیسیس یو مطلب دی صحیح ده. بیا پراډکټ هنټینګ موږ ولې کوو چې موږ ته په مارکیټ کې ښه پراډکټ میلاو شي چې هغه موږ خرڅ کړو ښه په اسانۍ سره او موږ ته ګټه وکړي.
بیا دغه شانته چې پراډکټ هنټینګ په دوه قسمه یو مینولي په مینولي موږ یو ویډیو ریکارډ کړی او بای ټولز باندې موږ ډېر سیوا ویډیوز ریکارډ کړل. بیا دغه شانته چې کوم پری ټولز هغه موږ ویل خو پیډ ټولز چې کوم دي مشهور نو دا دي په هغه کې جنګل سکاوټ دی مرچنټ ورلډ دی هیلیم 10 دی کیپا د وایلډ لنچ دی ایګرو دا په دې بیا مختلف ویډیوز موږ جوړ کړو. دا پیډ ټولز اوس دا کوم ټولز چې موږ ویل دا په هر مارکیټ کې کار نه کوي. په یو ای سعودي دی مارکیټ پلیس کې اکثر ټولز کار نه کوي. نو دا ایګرو چې کوم دی دا موږ د سعودي او یو ای مارکیټ لپاره استعمالو. بیا به موږ دا ووایو چې دا څنګه کار کوي دغه مارکیټ لپاره. بیا دغه شان چې کوم دی موږ کله پراډکټ هنټینګ کوو نو موږ ته به دوه قسمه پراډکټ ملاویږي. یو به داسې چې یا به د برانډ پراډکټ وي او یا به داسې پراډکټ چې هغه جنریک پراډکټ یا نان برانډډ پراډکټ وي. برانډډ پراډکټ هغه پراډکټ ته وایي چې کله موږ په امازون کې خرڅو نو موږ به د هغه برانډ نه اجازت راخلو. بل نان برانډډ چې کوم وي جنریک پراډکټ هغه ته وایي چې هغه کې موږ ته د برانډ نه اجازت راغستل نه وي. اوس که نان برانډډ پراډکټ وي هغې چې کوم سورسنګ دی هغه به موږ چېرته اخلو هغه به ځان له طریقې سره اخیستل کېږي او برانډډ چې کوم دی هغه به بیا د برانډ سره رابطه کوو د برانډ نه به اخلو. نو موږ به دا د برانډډ لپاره ویډیو جوړ کړو او د نان برانډډ لپاره جوړ کړو چې نان برانډډ به موږ څنګه اخلو برانډډ به موږ څنګه اخلو. نو په دغه به بیا تاسو پوه شئ دا په سورسنګ کې راځي. چې کله موږ پراډکټ اخلو هغه په سورسنګ بیا راځي. چې ګورو نو هغه پراډکټ هنټینګ شو. چې کله اخلو هغه پراډکټ سورسنګ شو. بیا مارکیټ پلیس دی. نو چې کله موږ پراډکټ هنټینګ کوو نو موږ به پکې مارکیټ پلیس ته ګورو چې کوم مارکیټ کې موږ کوو. که چېرته موږ په سعودي کې پراډکټ خرڅو نو موږ چې په هر ځای کې ناست یو تاسو به دې کې ډېر کنفیوز وي سوالات پکې کوئ. که موږ په سعودي کې پراډکټ خرڅو که موږ د دنیا په هر ملک کې ناست یو که په سعودي کې یا د سعودي نه بهر نو موږ به د سعودي مارکیټ پلیس سلیکټ کوو. که چېرته موږ د یو ای کې مارکیټ پراډکټ خرڅول غواړو نو موږ به یو ای مارکیټ سلیکټ کوو هلته به پراډکټ هنټینګ کوو. یا موږ یو کې خرڅول غواړو موږ به یو کې سلیکټ کوو. یا چې کوم یو اس کې موږ کول غواړو نو یو اس به موږ سلیکټ کوو. تاسو ته ما ویلو چې کوم لوکیشن دغه به تاسو څنګه چینج کوئ. اوس دلته وګورئ که نیویارک دی دا تاسو د دې ځای نه چینج کولی شئ. د چې کوم زپ کوډ دی هغه ولیکئ بس هغه ځای ته به چینج شي. نو مطلب مې دا دی چې کله تاسو پراډکټ هنټینګ کوئ زه په پاکستان کې ناست یم خو زه چې پراډکټ هنټینګ کوم نو دا مارکیټ پلیس ما سره د نیویارک کولاو دی. تاسو به ټول عمر په دې کې خیال کوئ چې په دې کې غلطي نه کوئ چې مارکیټ کوم پلیس مارکیټ کې تاسو خرڅول غواړئ هغه مارکیټ به د ځان سره سلیکټ کوئ. بیا دغه شان د پراډکټ هنټینګ کرایټیریا چې کوم ده د هر بزنس ماډل لپاره بدل ده. مطلب دا دی چې پرایویټ لیبل لپاره د پراډکټ هنټینګ کرایټیریا بدل ده. د ډراپ شپینګ لپاره بدل ده او د هول سیل لپاره بدل ده. بیا که پرایویټ لیبل زه په سعودي یو ای کې کوم د هغې لپاره بدل ده. که پرایویټ لیبل زه په یو اس کې کوم د هغې لپاره بدل ده. او ډراپ شپینګ که زه په یو اس کې کوم د هغې بدل ده د یو کې بدل ده. موږ دا ډیپینډ کوي مطلب بزنس ماډل باندې هم ډیپینډ کوي او په مارکیټ پلیس باندې هم ډیپینډ کوي. بعض خلک یو کرایټیریا په هر څه کې اپلای کوي یو کرایټیریا په هر څه کې نه اپلای کېږي. بیا تاسو نقصان یا څه کوئ نو چې د هغه بیا ستاسو خپله ذمهواري. تاسو ته مطلب د دې چیزونو پته چې مارکیټ پلیس په څنګه وي او څنګه به دا ډیپینډ کوي په مختلف چیزونو باندې. بیا دغه شان چې کوم دی د پراډکټ هنټینګ کرایټیریا چې کوم دغه خو به موږ د هر مارکیټ او د هر بزنس ماډل لپاره شیر کړو هغه اپډیټ کېږي. ځکه چې څومره یوزر د امازون سیوا کېږي نو هغه کمپټیشن او دا چیزونه ټول سیوا کېږي هغه چینج کېږي را چینج کېږي. نو موږ چې کله پراډکټ هنټینګ کوو نو د هغې کرایټیریا به موږ د هر مارکیټ او د هر بزنس ماډل لپاره شیر کړو. هغه به سره زه په شیر کوم تاسو سره به واتساپ ګروپ کې بیا شیر کوم تاسو سره به سیوي. بیا پکې څه چینج راځي به تاسو سره چینج هم شیر کوم چې دې کې به دا لږ ډېر چینج شوی. نو چې پراډکټ هنټینګ موږ کوو نو موږ به پکې څو چیزونو ته بیسیک ګورو. یو به دې ته ګورو چې دا پراډکټ امازون خرڅوي یا نه خرڅوي. چې امازون یې خرڅوي موږ د اخیستل پکار دي که نه دي اخیستل پکار. چې بل به دې ته ګورو چې دا برانډ چې کوم پراډکټ دی دا برانډ په خپله خرڅوي که نه. نو چې برانډ پکې موږ به بیا اخلو یا نه اخلو. په کوم بزنس ماډل کې به موږ سره امازون یا په کوم کې راسه بزنس برانډ نه وي. بیا موږ نمبر اپ بی او بی ام ته ګورو چېرې دا نمبر اپ بی پکې څومره دي بی ام پکې څومره دي. بیا دغه شانته چې کوم د پراډکټ ریټینګ دی او ریویوز دي هغه موږ ګورو. بیا دغه شانته بی اس آر چې کوم دی بیسټ سیلر رینک هغه ګورو. بیا د پراډکټ پرایس ګورو ځکه چې موږ کوم پراډکټ هنټینګ کوو هغه موږ د خپل بجټ مطابق کوو چې موږ سره څومره روپۍ دي نو موږ پراډکټ پرایس بیا د هغې مطابق سیټ کوو. بیا دغه شانته پراډکټ هسټري ګورو د هغې مارجن ګورو د هغې مختلف چارجز چې کوم امازون زموږ نه اخلي دا ټول چیزونه ګورو. دا بیسک چې کوم دي دا مې درته لیکلي نو دا چیزونه به موږ نوټ کوو. بل به موږ دې ته ګورو چې پراډکټ د برانډډ پراډکټ دی که نان برانډډ پراډکټ دی. نو دا یو مختصر شانته سمري وه دا کوم چې پراډکټ هنټینګ مو وه. بیا به په پراډکټ هنټینګ کرایټیریا چې کوم د کوم بزنس لپاره دی او کوم مارکیټ پلیس لپاره هغه شیر کړو او پراډکټ سورسنګ کوشش کوو چې هغه شروع کړو چې موږ به پراډکټ بیا د کوم ځای نه اخلو او په کومې طریقې سره به اخلو.